السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول لا روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور دل اغا کریم، نن په یو نوې ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو د آیس نیټورک KYC په بشپړ ډول سره ختم کړو. نو دوستانو، تاسو به دغه ستونزه اکثرا پیدا شوې اوسیږي چې کله تاسو د آیس نیټورک را خلاص کړئ، ویریفیکیشن مو ورته کمپلیټ کړئ، د هغې څخه وروسته تاسو دغه ډول ستونزه را پیدا کېږي. تاسو ته وایي چې تاسو دلته خپل د KYC اپشن چې کومه ده هغه درته درکوي او هغه په بشپړ ډول سره مکمل کړئ. نو دا چې دوستانو څنګه کېږي، د آیس نیټورک په باره کې ما تاسو ته مخکې دوه ویډیوګانې نور هم جوړې کړې چې لومړی ویډیو په آیس نیټورک کې اکاونټ جوړول دی او دوهمه ویډیو چې وه په آیس نیټورک کې ویریفیکیشن و، چې د آیس نیټورک په ویریفیکیشن سره موږ د آیس نیټورک ویریفیکیشن مکمل کمپلیټ کولی شو. د هغې څخه وروسته موږ ته دغه ډول اپشن راځي چې تاسو د آیس نیټورک KYC مکمل کړئ. نو دا چې څنګه کېږي دوستانو، زه تاسو ته مکمله طریقه ښیم. راځو د موبایل سکرین ته، د دې څخه مخکې چې موږ د موبایل سکرین ته لاړ شو. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو درسره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان مو نه برخمن شي. ځو سکرین ته. نو دوستان، تاسو د موبایل سکرین ته ځیر شئ. تاسو به راشئ خپل د آیس اپلیکیشن چې کومه ده دا به راخلاص کړئ. کله چې د آیس اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو، تاسو به دلته خپل لومړی دغه کوم یو اپلیکیشن چې دا د آیس اپلیکیشن دا به دوستانو تاسو اپډیټ کړئ. کله چې هغه د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دوستانو، دلته په دغې ځای باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، کله چې دې ځای باندې به کلیک وکړو دوستانو، د هغې څخه وروسته دوستانو دلته تاسو وایي چې KYC سټیپ 1 تاسو دلته ویریفیکیشن غواړئ، یعنې دلته تاسو څخه د خپل مخ یعنې کوم عکس چې دی هغه له تاسو څخه غواړي. تاسو به راشئ دغه علامه چې کومې ده دوستانو دا به ورته ان کړئ. کله چې دا ان کړئ دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړئ، بیا به کنټینیو کلیک کوئ دوستانو. د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به دلته راشئ، هیوادونه انتخابېږي دوستانو. تاسو به راشئ ګورئ افغانستان پکې تیار دلته سر کې شته دی. که نه وي دوستانو، تاسو AFG ولیکئ، ډایرکټ په ډایرکټ سره افغانستان راځي. کله چې افغانستان هم انتخاب کړو دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ په کنټینیو باندې به بیا کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته وګورئ چې دا خپل مخ ته مکمل ډول سره ونیو. د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته به تاسو دغه سپینه علامه چې کومه ګورئ دوستانو، دلته وګورئ تاسو په دغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ، دلته په ډن باندې به بیا کلیک وکړئ. کله چې ډن باندې کلیک وکړ KYC ایموشن ویریفیکیشن، اوس دلته ښه دوستانو تاسو څخه یو بل ویریفیکیشن غواړي، تاسو به راشئ ډایرکټ به ډایرکټ سره کنټینیو باندې بیا کلیک وکړئ. دلته وګورئ دوستانو، تاسو به راشئ دلته په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې سټارټ باندې کلیک وکړو دوستانو، دوستانو دلته تاسو ته دغه ډول کوم KYC چې دا دغه ډول سره تاسو څخه عکسونه غواړي، تاسو به دغه ډول کړنې ورته ترسره کوئ دوستانو. تاسو به دلته لاندې ګورئ، هماغه لاندې چې کوم سړی کومه چې اکشن یا عمل ترسره کوي، تاسو به هماغه ډول سره خپل څېره ورته هماغه ډول کوئ دوستانو. دا و د آیس نیټورک په باره کې د KYC مکمل معلومات. له دې څخه وروسته دوستانو، که په آیس نیټورک کې کوم بله نوي اپشن اضافه کېږي یا ورته نوي معلومات اوسېږي دوستانو، د هغې په باره کې هم زه تاسو ته ویډیو ورباندې جوړوم. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې واوسېږي. په اخره کې بیا دا یادونه کوم، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو درسره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو نه برخمن شي.